غیبت نه ده دومره لویه ګناه ده حتی د الله رسول فرمایي وایي دغه غیبت تر بدکارۍ لا هم لویه ګناه ده الغیبة اشد من الزنا غیبت تر بدکارۍ لا لویه ګناه ده صحابو پوښتنه وکړه ول یا رسول الله نو دا بدکاري خو ډېره لویه ګناه ده دلته دا غیبت دا ولې پیغمبر علیه السلام مبارک عجبه خبره وکړه ول دا سړی چې بدکاري وکړي خدا مکه الله دې موږ ټول وساتي دا توبه وباسي الله یې معاف کړي او چې غیبت وکړي الله یې نه معافوي تر څو ما ستا غیبت کړی دی تا زه معاف کړی نه یم او تا زما غیبت کړی دی ما معاف کړی نه یې در ساته الله موږ نه معافوي اوس به دې خبره سر خلاص زموږ ټوله ورځ په غیبت تېرېږي که نه تېرېږي یو صحابي ویل یا رسول الله نو که دا خبره په ده کې وه غیبت دې ته وایي چې هره خبره زما ناخوښه ده هغه به نه کوي هغه غیبت دی صحابه ویل یا رسول الله که دا خبره په ده کې وه ول پکې کې وله دا غیبت دی که نه وه دا بهتان دی تر غیبت یې لا ګناه ډېره زیاته ده تر غیبت یې لا ګناه زیاته ده زما په فکر باندې دا زموږ د پاکستان وزیران ډېر یو سړی به جنې وباسو یا به یو افسر جنې وباسو 99% چې د دومره خور غله دومره کرپشن چې دا خلک یې شاهد چې ابو جیل نن ژوندی وایي زموږ د وطن یو کرسۍ ناست وایي دومره کرپشن بیا نه وایي کړی دې ظالمانو دا دفتر له چې ته ورسې په دفتر کې 5 بلپان نسته ښه بلپان نسته تا وګرځئ پر دې باندې چې ودې ګرځئ نو بیا سبا ته راځي پیسې هغه پنډ منډ دې ورکوي پیسې دې منظورې کړلې دی قرار راولاړ شي سبا راشي ګرځې بلپان ګورې دا یې د هغه 2 کمرو څخه بلپان راویستل دلته ونه ولګېدله خبره وسوله افسر هم خوشحاله دي الله دلالان هم خوشحاله دي 21مه ورځ بیا حال ورباسي ول دا نور بلپان وسوځل هغه سوځېدلي راواخ په دا بل ځای کې ولګي دا ته یې منئ دا زما ستا په اسکول کې ورڅه هغه هیډ ماسټر راواخله پرنسپل راواخله دا ډیسکونه راواخله کرسیانې راواخله هغه ټیبلان راواخله بورډونه راواخله هر میاشت دی نوی د دې مطلب هغه پیسې منظوري کوي چې ټیبلان نسته دریانې نسته کرسیانې نسته چاکونه نسته داسې کړکې هر میاشت حتی چې قلم او کاغذ هم راوباسي هغه ټوله خرڅ کړي ورسه دغه هسپتال له ورسه په هسپتال کې بل څه ډاکټران راغلي وو غټ ډاکټران ما ورته ویل ډاکټرانو الله پاک پستې سره ډېر سخت حساب ول ولې ما ول د سیول هسپتال د عربو روپۍ مشینري ولې بنده ولاړه ده ستا د پرایویټ هسپتال مشینري ولې خلاصه ولاړه ده بل هغه غټ هسپتال کې مریضان ورلو هغه ایم آر آی یې کوله د یو سړي نمبر راغلی ول مشین خراب شو تر ماښام ورته ناست مشین نه برابروي ولې که ته مشین دلته برابر کې دلته په 1000 روپۍ ایم آر آی کېږي هلته په 8000 کېږي نو 8000 به دوی بیا په څه به کوي مال په دې خوشحاله یم چې دا ستۍ فکر دا دی چې یاره موږ خورا لوی خدمت کوو خدمت نه کوي د ځان خدمت کوي د جهان او د معاشرې نه کوي ورسه وګوره هسپتال دغه بېنظیر هسپتال لره ورسه دا شیګان هزارګان لره ورسه تا ته دوایي میلاویږي بالکل پیور دوایي ملټینیشنل دوایي زما او ستا لره ورسه هلته میډیکلان والا سره میلاو دي ورځه نه میډیکل د 10,000 روپۍ کرایه دغه یې 2 لکه کرایه ده ولې نه هغوی زه په چیش وباسم دې خبره مې سر خلاصېږي څومره کرپشن چې زما او ستا په وطن کې کېږي شاید پر روی زمین بچا نه یې کړی نو اوس موږ د خپلو وزیرانو کونسلرانو دغه هر څه چې بولې دا موږ څونه ډېر غیبتونه کوو پیغمبر علیه السلام فرمایي قیامت پر ورځ یو سړی خپل عملنامه وګوري چې ویې ګوري لمونځ نسته زکات نسته روزه نسته حج نسته دا ګرده ما کړي وایي الله دا څه سو ول دا چې تا د چا په چا پسې غیبت کوي دا په هغه پسې دا موږ ته د دې خلکو دا غله نه دي ډېر خوش قسمته غله دي دا زموږ د پاکستان قسم د خوش قسمته دي داسې غلاوې وکړه داسې ژوند آباد دی خو ما ورته یې دومره غیبتونه وکړه د قیامت په ورځ به یوه خبره هم نه هغه تا شی خوړلی و دوی په تا پسې دغونه غیبته داسې بختور غله به بیا بل ځای ونه وینئ نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک ماپښین لمونځ وسو یا د ماجګر 2 کسان یې راوغوښتل روزه وه
ولورسئ د سره اودس وکئ لمنځونه را وګرځوئ روزه ماتوئ مه شی خورئ مه روزه چې مې ماښام ماته کړه بیا به د دې روزې قضایي را وګرځوئ هغه ویل یا رسول الله نو ولې موږ چیش کړي دي ول تاسو د لمانځه څه مخکې د یو چا غیبت وکئ چې غیبت مې وکئ اودس مې هم ولاړئ او تاسو چې کوم مطلب لمونځ لمونځ هم ولاړئ هغه بېرته را وګرځوئ دا روزه به بیا قضایي را وګرځوئ بی عایشې صدیقې د یو ښځې په باره کې وویل ول قد یې ډېر کوچنی دی پیغمبر علیه السلام ول دومره غلطه خبره دې وکړه چې دغه خبره و سمندر ته واچې ټول سمندر به بدبودار شي عایشې صدیقې ویلې ول د پلانۍ دا غټ لمن یې نه ده لمن یې غټه وه پیغمبر سم ته لاړې ته که بیا د بې د معافې دې چې ته کړې هغه وینه وه هغه د غوښې ټوکړه وه دا ول دا هغه چې تا د چا غوښه وخوړله سیسلو تاسو به یو د بله غیبت نه کوئ دا هغه چې تا غیبت وکئ د خپل ورور خور غوښه دې وخوړه دا هغه شی دی پوه شواست په دې خبره باندې دې خبره مې لږ سر خلاصېږي ټوله ورځ په غیبت را باندې تېره شوه هغه سړي وهلی هم وم ترټلی هم وم ذلیله کړی هم وم دومره غیبت مې پسې وکړه د قیامت په ورځ یو شی نه زیږن واخلم نو اوس که یو سړی په چا پسې غیبت وکړي د الله رسول فرمایي بیحقي حدیث نقل کړی دي نو څه کول پکار دي دعا ورپسې وکړه اللهم اغفر لنا وله یا ولهم یا الله زموږ مغفرت وفرمایي یا الله د ده مغفرت وفرمایي یا الله ما وبخښئ یا الله دی وبخښئ دا چې ما او تا په چا پسې غیبت کړی دی دا یې کفاره ده بس دغه پسې په چا پسې ډېر غیبت کړی دی یا الله ویې بخښئ یا الله مغفرت یې وفرمایي یا الله عفو ورته وکړه یا الله احسان ورسره وکړه څومره لوی غیبت ما او تا کړی و څومره لویه ګناه مې کړې و د الله رسول فرمایي دا یې کفاره ده الله پاک دی دا ویل اورېدل په خپل دربار کې قبول منظور وګرځوي الله دې د بدمرغۍ وساتي الله دې د بدقسمتۍ وساتي الله دې د شقاوت وساتي الله پاک دې موږ ته انسانیت او اسلام او ایمان را نصیب کړي پر دغه اسلام او ایمان او کلمه دې الله پاک موږ ته مرګ را نصیب کړي چې مرو دا ویلا اله الا الله محمد